چارواکو په پخوانیو سیاسیونو اختریز پیغامونو کې د افغانانو پر یووالي ټینګار کړی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو په پخوانیو سیاسیونو د لوی اختر په مناسبت خپلو اختریزو پیغامونو کې پر افغانانو د یووالي، د نظام ملاتړ او د زده کړو پر اهمیت او اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل اختریز پیغام کې چې په خپله رسنیو خپور کړی افغانانو ته د اختر مبارکۍ ویلي او په سرپرست حکومت یې غږ کړی چې د هیواد آبادۍ او فلاح لپاره د نجونو پر مخه ښوونځي پرانیزي. نوموړه زیاتوي که چیرې غواړو چې هیواد او خلک مو د پردو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي، نو اړینه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې خپلو بچیانو، نجونو او هلکانو ته د زده کړو او تعلیم زمینه برابره کړو. نوموړی زیاتوي چې بیا هم په سرپرست حکومت غږ کوم چې د هیواد د خیر او فلاح لپاره ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. همدغه راز د مخکینی حکومت د ملي روغې جوړې شورا مشر ډاکټر عبدالله په خپل اختریز پیغام کې ویلي سږکال لوی اختر په داسې مهال راځي چې فقر، بیکارۍ او د طبیعي پیښو خلکو په شدید ډول اغیزمن کړي او ډیر شمیر هیوادوال اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دي. هغه زیاته کړې چې زموږ د هیواد د آبادۍ او پرمختګ زموږ په یووالي ګډ کار د ټولو لپاره د زده کړو او کار د مشروع حق په تامین کې نغښتی دی. له دې سربیره ګڼ شمېر اوسنیو چارواکو په خپلو اختریزو پیغامونو کې د اوسني نظام پر ملاتړ ټینګار کړی او ولس ته یې ډاډ ورکړی چې د اختر شپې ورځې دې په ډاډمنه امنیتي فضا کې ولمانځي. رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په خپل اختریز پیغام کې پر مسؤلینو غږ کړی چې مسؤلیتونه په سمه ادا او د خلکو خدمت وکړي. هغه زیاته کړې چې په اماراتي مسؤلینو غږ کوم چې د ولس خدمت ته په پوره اخلاص او لوړ همت سره ودرېږي. په هره برخه کې باید د هیوادوالو د هوساینې او پرمختګ لپاره اقدامات ترسره کړي او په دې برخه کې هیڅ نوسستي یا غفلت ونه کړي. باید یادونه وشي چې نن دوشنبه په هیواد کې د لوی اختر اوله ورځ وه. امنیتي مسؤلینو په ټول هیواد کې د لوی اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي او هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې پرته له اندېښنې او ویرې د اختر شپې ورځې په خوښۍ سره ولمانځي.